بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکي له ګرانو دوستانو. نن موږ تاسو ته د ټي پی آی انډیکس یا د ټوټل پرفارمنس انډیکس یا د امریکا د هولسټین نسل د اصلاح د شاخص په اړه باندې معلومات درکو. د عموما په دغه سیستم کې چې د غویان په کال کې درې ځل چې د ارزیابي کیږي، چې یو د اپریل میاشت ده، یو د اګست میاشت ده، یو د ډسمبر میاشت ده. عموما کله چې غوی ډیر زیات ځواني، نو دغه د ډي ان اې په اساس باندې چې د سمپل د سی بي سی ډي کوم اداره چې دا د انالایز کوي، تجزیه او تحلیل کوي، بیا چې کله د دنه سپرم واخیستل شي عموما نو دا غواګانو ته کیږي، او د چې کله لورګانې راشي نو دغه لورګانو په اساس باندې چې دی بیا د غوی ارزیابي کیږي. نو څومره چې د غویانو لورګانې زیاتیږي هماغومره د په ارقامو کې د فرق راځي. نو دغه په کال کې درې ځلې چې دی اپریل دی، اګست او ډسمبر میاشت ده. مثال که یو غوی دلته د هغې د جینومیک ډیټا په اساس باندې د هغه ټي پی آی چې ده که د 2650 نو په اپریل کې امکان دی ولې دا کمه شي او په اګست کې د هغه نه کمه شي. یعنې منظور دا دی چې یو غوی په 2015 کې یا 14 کې 19 کې شوي د ټي پی آی په کال کې درې ځل چې ده دا ارزیابي کیږي، او دا ارزیابي چې ده د دې باعث ګرځي چې د ارقام نور هم څنګه شي پاخه شي. نو که یو غوی مثال 2600 ټي پی آی امکان دی ولري چې د څه وخت په تېرېدلو باندې چې دی هر د مطلب د ډسمبر نه خوا بیا چې بیا کوم راځي لیټسټ پروف راځي دا څه کوي کموالی راځي، او دا طبیعي شکل دی. مثال دې چې تاسو زه یو غوی ښیم لکه د اسټرونوټ، نو که تاسو چېرته بیا دیزي ته وګورئ دلته نو سی ډي سی بي کومه جینیټیک ایوالویشن چې دی دا په 4مه میاشت کې شوی. نو تاسو چې کله د ټي پی آی په درجه باندې کوم غوی انتخابوئ، اول باید تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا درجې چې دی دا څوک ورکوي، کومه ادارې ورکوي، او دا کوم ارزیابي چې کیږي د غوی شوې ده که نه ده شوې. که چېرته دا دغه نه ایوالویشن یا دا ارزیابي نه، که د غوی درجه 50,000 وي نو هغه فاقد اعتبار ده، هغه اعتماد نه لري، او هغه جعلي یا فیک کیدلی شي. نو د دې ادارې سره چې دی دا چون په امریکا کې ده، هغه نړیوال شرکتونه چې په هغه په امریکا کې شتون لري، نو هغوی کولی شي چې د دې دغه نه مستفیده شي. مثال په ډول باندې دلته موږ راځو او دلته مثلا پروډکشن لوکیشن وهو، نو دلته مثال دا پروډکشن لوکیشن وهو، دلته چې ورکوو یو ایس یا په امریکا کې ورکوو. نو دا د ټي پی آی درجې چې دي کومې دلته چې تاسې ګورئ دا ټولې د امریکا د متحده ایالاتو سره تړلي دي، او نو هغه هیوادونه چې هغه په امریکا کې خپل سنټرونه لري، نو هغې کولی شي چې د دې درجو نه چې دی مستفید شي.